کله چې ابالستانګزی وایي چې د شریعت او ګټو خلاف امر منل واجب نه دي، فکر کوي چې دا عادي خبره ده او کله د دینه لویه ده خبره؟ زه عادي بولم، ځکه عادي ده چې دا خبره هیڅ کله یو هم د جبههګیري په خاطر نه کوي، خدای نه قصدي په خاطر نه کوي چې ځان ته وډاله وایي او جبهه وایي، او خدای نه قصدي دا خبره بیا د وینې تویدو ته لاره واره کی یا د امارت درس زمين دا زه ډاډ درکوم چې یو هم داسې نه کوي، ځکه هر یو د الله جل جلاله د لپاره ډېر ستړي غالي قرباني وکړي، د الله په دین باندې پیګل الله نه ویره لري، که خدای نه قصدي دوی په خبره باندې د وینې تویدو بوی راځي دا کار نه. نو ولې کوي؟ ولې په عام محضر کې کوي؟ بیا البته باید دا وایم بیا راځم کې تفاوت د نظریاتو تاسو مقصدي متفاوت نظر ولې وای دا سوال سم نه ده، ځکه متفاوت نظر انسانان ټول لري، ما وایي چې زوی پلار او اولاد او ورور او ټول د ماحول سره ناس په مختلف موضوعات په روزمره شکل باندې موږ متفاوتونه وینو، د نظر راځي وای داسې بو ابل وینا پته کې ګټه نه داسې بو قبول نه دا کلام دا د جنگ په معنا نه، د اختلاف په معنا، د خلاف په معنا نه موږ د نډاري. نو تاسو ته وایي چې په عام محضر کې بتاوان ونه کې تاسو حکومت ته دغه د مشرانو څرګندونه؟ زه فکر کوم چې دا څرګندونه ټول ما خپل مثال تاسو ما هغه انتقادونه کول چې د رسنوي لارې نه په حکومت باندې کیږي، هغه باید باندې سره کمی ما موضوع په غوړه د رسنوي بحثو، نو دا هیڅ کلم تاوان نه کوي. زه په ځان باندې علم لرم چې زه په د امارت په مشرانو باندې د سینما خدای ما کنه کوم ځای ناجایز